د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ د لکړۍ د سیمې وضعیت په داسې حال کې په ښه کېدو دی چې امریکایي عسکر افغان ملي اردو او ولسي وګړي په ګډه هڅه کوي چې په سیمه کې د ژوند کولو لپاره عادي شرایط رامنځته شي. په تېرو څو میاشتو کې افغان ملي اردو د لکړۍ په زراعتي سیمه کې د امنیت د پیاوړي کولو لپاره پوره هڅه کړې ده. نه یوازې دا چې د ګزمو مشري په غاړه اخیستې، بلکې هغوی د سیمې د وګړو سره هم ښه چلند کوي او همدا د هغوی د روزونکو او د هغوی د ملګرو امریکایي عسکرو هدف دی چې افغان اردو د سیمه ییزو وګړو سره ښه اړیکې ټینګې کړي او د امنیتي ماموریت لپاره زمینه برابره کړي. د امریکایي قواو یو پړکمشر سټیو وایټمن وایي افغان ملي اردو خپل امنیتي ماموریتونه په ښه توګه ترسره کوي. د هرې ګزمې هدف دا دی چې هغوی په سیمه کې حضور ولري او یو څه زیات مخکښ رول ولوبوي او په عمومي توګه په سلو کې نوي کله چې د سیمې د وګړو سره خبرې کوي او یا نور څه هغوی رهبري کوونکي رول ادا کوي او موږ د هغوی ملاتړي یو. د سیمې د خلکو سره اړیکې ټینګول په دې معنا دی چې له هغوی سره کینی او خبرې وکړي، خو همداشان د هغوی سره د ژوند په چارو کې مرسته هم وکړي. امریکایي عسکر د لکړۍ سیمې ته په 2010 کې ولېږدول شول، خو د مخه تر دې چې د سیمې د خلکو سره اړیکې ټینګې کړي، دوی او افغان اردو باید طالبان له سیمې نه ویستلی وای. نن په دې سیمه کې یو له عمده امنیتي اندېښنو څخه د ښخو بمونو او چاودېدونکو توکو موجودیت دی، خو د طالبانو سره مخامخ کېدل ډېر کم رامنځته کېږي. د امریکا د اردو لومړی بریدمن برندان سالتر وایي موږ اوس په داسې پړاو کې یو چې په واقعیت کې د سیمې وګړي ایساف ته راځي او د ښخو بمونو او چاودېدونکو توکو په اړه معلومات ورکوي. نو دا زموږ لپاره ښه ده. دا په دې معنا ده چې دوی پر ائتلافي ځواکونو باندې باور لري او همداشان دوی پر افغان ملي امنیتي قواو باندې زیات باور لري چې د سیمې امنیت ونیسي. دواړه امریکایي منصبداران سالتر او وایټمن په دې باور دي چې افغان ملي اردو به په ځانګړې توګه وکړی شي چې په دې نږدېو کې امنیتي چارې په بشپړه توګه په غاړه واخلي. د هلمند د لکړۍ اوسیدونکي د امنیت د اوسنۍ کچې نه راضي بریښي، حتی که یو شمېر خلکو یې د کوکنارو کرکیله پرېښي او پر ځای غنم، جوار او یا هم میوې کري. د کلي یو مشر محمد اکبر وایي د نن اوضاع خو نو تر دا 15 کاله مخکې ډېره سمه ده. د مخکې خو موږ ډېر نفس وو، په عذاب وو. مقصد اوس کولی شو چې ازادانه وګرځو، ولاړ شو مثال یو ځای او بل ځای د شپې او د ورځې وګرځو. امریکایي او ناتو ځواکونه غواړي چې د ټول افغانستان امنیتي ماموریت د 2014 کال تر پایه افغان لوري ته وسپاري، خو یو شمېر انتقاد کوي چې دا نیټه ډېر ژر ده. عارف عثمان زوی، اشنا تلویزیون، واشنګټن.